زمانونو مرګ یو داسې حقیقت دی چې د هغې نه هېڅوک انکار نشي کول. دا مرګ داسې شی دی چې هر څوک یې مني. ډېر خلک خدای نه مني لکه روسیان او چینیان. ډېر پیغمبر علیه السلام نه مني، حضور پاک، لکه عیسایان شو، یهودیان شو، مجوسیان شو، دي زمونږ پیغمبر مبارک نه مني. او ډېر بیا د حضور پاک د ختم نبوت ته انکار کوي او د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر مني. ختم نبوت نه مني، ډېر قرآن نه مني. څوک عیسی علیه السلام نه مني، څوک جنت او دوزخ نه مني. د هندوان جنت دوزخ او حشر نه مني چې واپس به خلک جمع کېږي. د هغې تناسخ ورته وایي او عقیده ده. نو ګورې د خدای وجود، فرشتې، جنت، دوزخ، پیغمبران، کتابونه، د آخرت ورځ بعضې ظالمان بدبخته نه مني، لیکن دا یو شی ټول مني چې هغې ته مرګ وایي. چینیان هم وایي مرګ راځي او علاج کوي چې مړ نشم. روسیان هم د مرګ نه یریږي، علاج کوي چې مړ نشم. عیسایان، یهودیان، مجوسان، داسې به څوک هم نه چې د مرګ به نه مني، ټول مرګ مني. خو یو بنیادي فرق دی، زمونږ په مرګ ایمان دی او د هغې په مرګ ایمان نشته. اوس تاسو به وایئ چې مرګ هغې مني، نو ایمان څه ته وایي؟ زما وروڼو ایمان دې ته وایي. ګوره ښه، زمونږ دا عقیده ده چې ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ داسې نه شوق سره، نه نه نه، دا خو د عقیدې خبره ده. لږ شوق سره، ژوند او مرګ د چا لاس کې دی؟ مونږ که دنیا ته راغلي یو نو چا پیدا کړي یو؟ خالق هم څوک، او که د دنیا نه ځو نو څوک به هم وجني. ټیک شو، لیکن اسباب خدای پیدا کړي. دا سړی دا دنیا نه لاړ، مړ شو، دی په ګولۍ مړ شو، دی په ټوخي مړ شو، دی د زړه په اټیک مړ شو، دی په کینسر مړ شو، دی په اکسیډنټ مړ شو. دا سبب الله مقرر کړی دی. خو ډېر کله ته اکسیډنټ وشي او سړی بچ شي، کینسر ورته ولګي، خدای پاک یې جوړ کړي، کورونا ولګېده، ډېر پکې غریبانان وفات شو، ډېر د خدای جوړم کړل. سبب خدای مقرر کړی دی. مونږ څه وایو؟ مونږ وایو دا سبب الله راوسته، او کله خدای په دې ګولۍ سړی مړ کي، یو ډزو لګي مړ شي، کله لس ډزو لګي او خدای پاک یې بچ کي. نو مونږ وایو ژوند او مرګ د چا اختیار کې دي؟ هغې څه وایي؟ هغې وایي ګولۍ مړ کړ، که دې ځای له نه وې تلې نه به وې مړ. هغې وایي اکسیډنټ مړ کړ، که دې ګاډي کې نه وې ناس بچ شوی به. مونږ وایو که د دړه خو که بد و دې ځای له به وررسېده، که د دړه خو که بد و دې ګاډي کې به کېناستېده. دا فیصله هغه وخت کې الله کړې ده چې نه ځمکه پیدا وه، نه اسمانونه پیدا و، او نه دا کائنات پیدا و. نو مونږ وایو چې هغې وایي دې شي مړ کړه، دې سبب مړ کړه. مونږ وایو نه، الله مړ کړه، دا سبب یې ولې یو بانه جوړه کړه. مرګ نه خلاصې نشته. بل د مرګ وخت الله ته معلوم، د مرګ ځمکه رب العالمین ته معلومه. زه یو مثال درکوم. حضرت امام مالک رحمت الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلی د مدینه منورې امامو دار الهجره به ورته وي. دار الهجره د مدینه منورې لقب دی. مدینه مو وایي ښه، د حضور پاک د کلی احترام او قدر او عزت کوي. مدینه مبارکه منوره ورته وایي، مدینه شریفه ورته وایي، خلک د عزت نو مخلي. دا خو د حضور پاک مبارک کلی دی، اصل به ورته مدینه النبی وي، د حضور پاک مبارک ښار. عزت او قدر به د حضور پاک د کلی کو، د چا د مخه به کو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مخه. نو دی د مدینه منورې لقب دار الهجرتو، د حضور پاک د هجرت کور، اداغي امام الته بناستو او د حدیث مبارک درس به کوم. نو یو ځل یې د حضور پاک نه تپوس وکړ په خوب کې. حجونه خو یې ډېر زیات کړي. په د اخر وخت کې د حج شوق راغی چې یاره که لاړ شم یو حج وکړم، حالانکې حجونه یې ډېر کړي. خوله کې دا سوچ ته هسې نه چې د حج دپاره وځم
او زمانه ساچه ته بل ځای ونه خیږي په لاره مړ نه شم خو پیاده مزل وي د خانو یا بل ځای چې ته مړ نه شم دړه مې ارمان دی چې زمانه سا د حضور پاک په دې مبارک کلي کې وخیږي او زه د پیغمبر علیه السلام مبارک په دې کلي مدینه منوره کې دفن شم دا ارمان ټول پړه کې وساتئ ها الله دی ایمان سره دا پکې شرط دی ایمان سره مونږ تاسو له د مدینې منورې مرګ راکړي حضور پاک مبارک فرمایي وی چې کم انسان د مدینې منورې په تکلیفونو په سختو صبر وکړي هلته پې بیماري راشي او دی وی دا خو د پیغمبر مبارک د کلي بیماري ده او تکلیف دی وی دله به د قیامت پر ورځ سفارش کوم او ګوی به ونه کوم او چې کم انسان ځان له د مدینې منورې مرګ خوښ کړي مرګ خو په نیټه د ټیم الله ته معلوم دی وخت خو د ده سوچ دی چې که خدای هغه ځای مړ شم نو د قیامت په ورځ به دا زما لښکري ما سره به یو د حساب کتاب له روانېږي دی له به زه ګوی کو مدینه منوره خو مبارکه ځمکه ده قسم د حضرت امام مالک رحمت الله علیه په مدینه منوره کې په سورلی به نه ګرځېده ډېر خلک سوال کوي ولې حضور پاک مبارک ګرځېدلی دی صحابه کرام ګرځېدلی دي او دی ولې نه ګرځېده دا یو عشقي مزاج دی دا یو محبت یو عشقي مزاج دی په سورلی به په مدینه منوره کې نه ګرځېد څه به یې وی کومه خوره کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار لاندې پروت دی مالک به په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي د خپو په ګرځېدو نه خو مې خلاصي نشته څه کوم ضرورت مې دی لیکن په سورلی به زه په مدینه کې نه ګرځم دا ماته بې ادبي ښکاري د هغه یو سوچ او د حضور پاک د احادیث او خاورې سره ډېر زیات بې پناه محبت او بې پناه مینه وه لیکن شوق یې دا ده چې مرګ ماله په مدینه شریفه کې راشي اسې نه لار شم حج د حجونه خو مې ډېر کړي دي نفلي حج دی لار کې مړ نه شم نو یو ځل اوده دی نو خوب یې ولید او په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید او د حضور پاک مبارک نه تپوس وکړو وی د الله رسوله زما عمر څونه دی عجیبه تپوس کوي وی مالک ابن انس په عمر څه کې وی که عمر مې ډېري نو اراده مې د یو حج ده چې یو حج پکې وکړم او که عمر مې کمی نو بیا ستا د کلي نه نوځم ارمان دې دا ده چې مرګ هم دلته را نصیب شم دلته دفن شم د مارونو خدای والا مغه مرګ ورکړی تاسو د الله ټول مدینې منورې ته بوځئ نو هلته جنت البقیع چې کم د مدینې منورې قبرستان دی تقریبا 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي بلکې دې نه زیات دي نو هغې کې قبر دی او د ډېرو خلکو قبرونه نه دي معلوم خو تاریخ یو څو قبرونه ښکاره کړي دي ښایي یو پکې د امام مالک صاحب قبر دی او داسې عجیبه دی کې خدای قبر ور نصیب کړی دی داسې عجیبه چې سړی وپسخېږي مخامخ چې په ګیټ ورننوځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښي طرف ته ترونه دي تر د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک لاډلی بیٹی محبت والا لور حضرت حسن د حضور پاک نوسی هغه نوسی چې رسول الله مبارک بوله شونډې ښکلولې او د حضور پاک په شا مبارکه به سورېدل او خوش طبیعتي به یې ورسره کوله او دې خوا چې لږ مخامخ ګیټ ته مخامخ شي نو د حضور پاک مبارک 9 بیبیانې دي دفن دي خوا کې ورسره د حضور پاک مبارک 4 لونه دفن دي او د دې بیبیانو او د لونو نه په دومره فاصله کې لکه د جومات د دې دیوال نه ستاسو د دې دیواله پورې د حضرت امام مالک قبر دی څومره عجیبه دی کې د صحابو په جرمټ کې دننه دفن دی ورسره د استاد دی نافع د هغه قبر او داسې یو 2 غزه 3 غزه فاصله کې بیا د چا قبر دی ماشاءالله د حضور پاک بچی دی ابراهیم علیه السلام د هغه قبر دی او داسې یو 2 غزه فاصله کې ورسره د حضور پاک رضاعي مور بیبي حلیمه سعدیه قبر دی ګوره مدینه چې خوښه کي یو انسان او حضور پاک خوښ کي هغه له خدای په دنیا کې مرتبه ورکوي او په آخرت کې خدای مرتبه ورکوي داسې ځای کې ولا رب العالمین قبر ورکوي خو زړه کې ارمان دا دی چې زه د مدینې منورې په ځمکه ښخ شم دا د زړه سوچ او د زړه سودا ده نو د حضور پاک مبارک نه تپوس کوي الله رسول عمر مې څونه دی
مالک په عمر سکه وی که عمر مې ډېري نو زه ځم یو حج به پکې وکړم او که لږي نو ستا د وطن نه نوځم ارمان مې دا دی چې ښخ دلته شم. نو رسول الله مبارک ورته را پنځه ګوتې داسې کړ، بس په خوله مبارک یې غږ ونه کړ، پنځه ګوتې مبارک یې داسې کړ. دی راویښ شو چې راویښ خو په خپله هم لوی عالم دی. یو حدیث کې رسول الله مبارک پیشنګویي ورکړې ده، وی یو سړی به په مدینه منوره کې پیدا کیږي، په ټولو خلکو کې زیات علم به لري او خلک به د لرې لرې ځای نه هغه سفر کوي. نو بعضې علما وایي د دې نه امام مالک مراد دی، وایي بعضې وایي لوی عالم. خو د خوب تعبیر بعض انسان له ورځي او بعض انسان له نه ورځي. د خوب دا تعبیر دا ځان له یو ملکه غواړي، د دې د علم سره هم تعلق دی، علم سره تعلق هم نشته. بعض انسان عالمي د خوب په تعبیر نه پوهېږي او بعض هغه داسې عالم نی یو درجن کتابونه ویني او د خوب بره لخه مدیدار تعبیر وباسي، بعض به عالم هم نی او تعبیر بدله خشته وباسي. امام مالک سے پریشان دی چې د دې څه مطلب. نو شاګردانو دوستانو نه تپوس وکړ، چا وی صاحب اندازه دا سره چې عمر د جوړ 15 ورځې دی، د دې 15 ګوتې مبارکې خوله. چا وی صاحب عمر د جوړ 15 هفتې دی، چا وی 15 میاشتې هم کېدی شي، چا وی 15 کال هم کېدی شي. فیصله ونه شو. نو په دغه زمانه کې یو سړی محمد ابن سیرین، دا تابعي دی او د حدیثو لوی امام دی او د خوبونو تعبیر کې ډېر لوی مهارت لري. هغه پسې سړی ولېږي، وی ته لاړ شه او تپوس دې وکړه خو زما نوم به ته مه ښایه چې دا خوب چا لیدی. سړی هغه پسې لاړ، وی صاحب یو خوب یو سړي لیدی دی او د حضور پاک مبارک نه د عمر تپوس کړی دی چې دا ما څومره عمر دی. هغې ورته دا 15 ګوتې مبارکې ښوولې. د دې څه مطلب؟ عمر 15 ورځې دی، 15 خو تېرې شوې، که 15 هفتې دی، 15 میاشتې، که 15 کاله. هغه وی دا خوب چا لیدی دی؟ وی صاحب هغه وی چې ما به نه ښیې. وی دا کوم ځای لیدی شوی دی؟ وی دا په مدینه منوره کې. وی ما وپېژنده. وی تا څنګه وپېژن؟ وی دا خوب رکوټې سړي نه دی لیدی، دا علمي جواب دی، دا ډېر لوی سړي دا خوب لیدی دی او نن په مدینه منوره کې د امام مالک نه لوی سړی بل نشته. معلومیږي دا چې دا خوب هم هغه لیدی. وی مالک ته به ووایي چې د خوب تعبیر دا نه دی چې دا تاسو څه وایئ، یا 15 ورځې دي، یا 15 هفتې دي، یا 15 میاشتې او یا 15 کال. دله خدای جیبه علم ورکړ. یو سړی ونه راغی، وی د شپې خوب کې اینم چې په کوټه کې دننه د کټ لاندې مې اور بلیږي. هغه ورته وی اله شا به کټ اوچت کا او ځمکه وکنه او پکې لالونه پراته دي. هغه کټ اوچت کا، کوداله موداله یې راواخېسته، ځمکه یې وکنوله، دننه قیمتي سره لالونه پکې راووت. یو لال څونه قیمتي بلا شی سړی لاړ، ځای ته ورسېد، مالدار شو. څه موده پس بل یو سړی راغی، وی صاحب خوب اینم چې په کوټه کې مې د کټ لاندې اور بلیږي. وی شا به سامان وباسه، کوټه دې راغورځېږي. زر یې سامان وویل چې ویې ویل غرستې کوټه را پرېوته. یو شاګرد ورته وی ناشنا خو تعبیرونه وباسې، بل دې وتپه دا بل دې غرقه او تباه کړه. هغه له دې کم تعبیر وویل ستا خو دې دومره مالدار که چې د حد نه وت او دله دې کم وویل کوټه د غریب هم دغه وړه کوټه وه هم در وغورځېده. هغه وی دا زما کار نه دی. نو یو شان خوب دی، یو له یو شان تعبیر، بل له بل شان تعبیر. هغه وی هغه په جمع کې خوب لیدی او د په وړي کې لیدی دی. جمع کې چې څوک په کوټه کې اور اینی دا د خدای رحمت دی. جمع کې خلک اور بلی که نه. بوډۍ به دوا کوله، وی خدایا غریب به یخني شوې وه، وی خدایا دنیا او آخر کې مې ور نصیب کې. یخني شوې وه نو اور یې ځان ته بل کړی، وی په دنیا او آخر کې نصیب کې. نو ځای ورته وي ادې په آرام کښېنه، والله که ورته دنیا کې هم ټینګه شي او که آخرت کې ورته ټینګه شي. اسانه خبره ده اور. نو هغه جمع کې لیدي او جمع کې اور رحمتي او د اور شکل او د لالونو شکل یو برابر. نو ما هغه تعبیر او دې بل یک بخت چې لیدي په وړي کې لیدي، وړي کې خو په کوټه کې اور طبیعي ده. نو بس ما ولا هغه تعبیر وست. دا خدای پاک یو مهارت یو انسان له ورکړي، لکه حضرت یوسف علیه السلام له چې خدای پاک کوم مهارت ورکړي. وی ورته ووایه چې عمر نه 15 ورځې او نه 15 هفتې، نه 15 میاشتې او نه 15 کاله. تا د حضور پاک نه تپوس وکړو عمر څومره دی؟ هغې 15 ګوتې مبارک دې کې یو آیت ته اشاره وکړه.
قرآن شریف کې یو آیت چې ما ولوس خمسن ای مالک پنځه سیزونه دي لا یعلمهن الا الله د دې علم ما سوا د الله نه بل جزر نشته. ما نه تاسو مکو ملک الموت نه یو ځل حضور پاک تاسو کم فرشته چې په مرګونو مقرره الکه چې کم د تعلیم سیکرټری وي هغه ته د ټولو سکولونو پته کې نه چې دومره سکولونه لري په صوبه کې، دومره پرایمري دي، دومره میډل دي، دومره هاي دي او دومره هایر ایجوکیشن او دومره یونیورسيټي او دومره دا ولی بجټ تاغي مطابق جوړي، دومره تنخواګانې دي او بجټ کې دومره پیسې خودل پکان دا ارسه وتا په نقشه کې او په فایلونو کې لیکل پراته دي. د هر محکمې مشر ته محکمې معلومات دي، د صحت منسټر ته پته چې دومره واړه هسپتالونه دومره غټه او دومره تنخواګانې به زمونږ خرج کیږي، لیکن کومه فرشته چې په مرګونو مقرر ده. یو ځل کې رسول الله مبارک تاسو کو ملک الموت نه وته وی ته چې د غنو خلکو نه ساګانې او باسي نو څنګه او باسي لکه هغه زمانہ کې کیشته غرکش دې زمانہ کې دماکه اکسیډنټ وشي څنګه او باسي وی مال الله غني فرشتي را کړی دي چا پس یو لګم چا پس بل لګم او په خپل الله دومره طاقت را کړی دي کله په وم اسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې دي ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کوم که انسانان دی او که پیریان دی او که پرشتي دی او که کبان دی او که میږي دی او که چرن پرن ټولو ته دا دوه ګوتې نو په دې دوه ګوتو د دې ټولو نه په یو سکند کې سارا خېږم دومره طاقت خدای را کړی. نو بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کوم وخوري او پلان کې وي دا معلومات راته نشته. نو څنګه وباسې وی لږ ساعت مخکې راته الله وی